زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت لوستلو څخه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له خلکو سره نرمي کوله. رسول الله به له خلکو سره په ورین تندي مخ کیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له ښو اخلاقو کار اخیست او د همدغو ښو اخلاقو د مهارتونو کارولو له امله به خلک اسلام راوړو ته مجبور کړل. د همدغو غیر معمولی کړنو له برکته به د خلکو زړونه لاسته راوړل. نو د کمې خبرې امر به چې کاوه، چا ورته نه ویل. داسې نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ښو اخلاقو تمثیل کاوه او یوازې له خلکو سره به رواجي اخلاق کارول، او کله به چې کور ته لاړه نو تندی به تریو او څیره به مغمومه وه. نه، داسې نه وه چې د خلکو لپاره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی پراخ و او د کور وګړو ته به یې تریو نیولی و. داسې هم نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندینیو خلکو لپاره نرم او رحم زړی و، او کله به چې کور ته راغی نو د کور وګړو لپاره به جلاد شو. داسې نه وه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ اخلاق فطري او طبعي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو عادتونو یوه ستره برخه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق حتمی، لازمی او د الله رب العزت عبادت ګڼلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو او خلکو سره په ورین تندي د مخ کیدو له امله د الله رب العزت د نږدېوالي امیدوار و. ځکه خو په خپلو مبارکو احادیثو کې هم ویلي چې د قیامت په ورځ به د هغه چا د نیکي تله درنده وي د چا چې نیک او غوره اخلاق وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تحمل، نرمی او خلکو ته بخښنه کول عبادت ګڼه. نو پرته له شکه هر څوک چې ښه اخلاق عبادت وګڼي، هغه په ناروغي، صحت، شتمني، فقر، غم، خوشحالي، لنډه دا چې په هر حال کې د نیکو او ښو اخلاقو لمنه نه پرېږدي. داسې ډېرې ښځې شته چې هغوی د خپلو خاوندانو د شرافت، نیک اخلاقی، نیکنامی او خوشطبعي قصیدې اوري. د هر چا په خوله د هغوی د لاس د پراخي او خوشمزاجي خبرې کیږي، خو په خپلو سترګو او له دې سره په عملي ژوند کې په خپلو خاوندانو کې د یادو صفتونو څرک هم نه ویني. دوی بیچارهګانې د دې غوره سلوک او ژوند څخه بې برخې وي، ځکه چې کله د دوی خاوندان کور ته راشي نو همدغه خاوندان تندی تریو کړي، خوله ورانه کړي، وضع بدله کړي، بخل پیدا کړي، شکنځل او ټکول شروع کړي او په نه خبره ښځې او بچیو ته له هر څه نه تیر شي. نه یوازې دا
بلکه دا چې دوی ته روزي پیدا کوي د دې احسان هم کوي په داسې حال کې چې محمد رسول الله فرمایي د ترمذي حدیث دی خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی د تاسو څخه غوره هغه څوک دي چې د خپل کور وګړو ته ښه وي زه له تاسو ټولو څخه د خپل کور وګړو ته ښه یم ملګری داسې ورونه او پلرونه وینو چې د کوره بهر ښه اخلاق لري ښه خوشطبعه وي ښه سخاوت لري خو چې کله کور ته راننوځي خپلې میرمنې سره او خپلو بچیو سره ښه اخلاق نه لري سخاوت نه لري غیر د وهلو ډبولو او د تریو تندي او د شکنځلو بل څه یې زده نه دي تاسو وګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو میرمنو سره څنګه سلوک او څنګه اخلاق کوو د بخاري حدیث دی اسود بن یزید وایي چې ما له ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په کور کې څه کول نو ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور په کارونو کې د کور وګړو ته لاس ورکوه یعنی مرسته یې ورسره کوله کله به چې د لمانځه وخت شو اودس به یې وکړه او د لمانځه لپاره به جومات ته لاړ موږ د ډیرو خلکو د ښو اخلاقو صلې رحمي مینې محبت رحم کرم او مسکا کیسې اورو خو تر کومه چې د دوی د کور معامله ده د مور او پلار میرمن او بچیو معامله ده او تر ټولو زیات او اول حق هم د همدوی وي نو په دې کار کې پاتې راغلی وي نه ورته پام کوي نه ورسره د رحم معامله کوي نه ورته حق ورکوي او نه ورسره په ورین تندي مخ کیږي بهر به ډیر خوشحاله وي خو چې کور ته راننوځي د غم بوجۍ به په شا کړي وي نو معلومه شوه چې تر ټولو غوره او ښه انسان همدغه دی چې د مور پلار میرمن بچیو او مزدورانو سره ښه سلوک کوي او د هغو لپاره ښه وي دا نه چې په بهر کې ښه وي نه مور سره اخلاق لري نه پلار سره اخلاق لري نه میرمنې سره اخلاق لري او نه خپلو بچیو سره اخلاق لري دته موږ ښه نشو ویلی د مسند احمد حدیث دی یو سهار ابو لیلا رضی الله تعالی عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست دا وخت حضرت حسن یا حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما په نازکو او وړو وړو قدمونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورته که او په خپلې مبارکې غیږ کې کښېناو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه خیټه باندې بولې وکړه ځکه ماشوم و نه پوهېده ابو لیلا رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه غیږه کې بولو لارې وکړي یعنې روانې شو موږ وړاندې شو تر څو دا کوچنی د محمد رسول الله له غیږې څخه لرې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما زوی پرېږدئ دا مه پریشانه کوئ هغه ماشوم او هغه کوچني متیازې وکړي نو محمد رسول الله اوبه را وغوښتې ځان هم پاک او خپلې جامې هم پاکې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نفس په ښکلي او نااشنا طرز راضي کړی و له دې امله د تعجب خبره نه ده چې د هر وړوکي او لوی په زړه باندې واکمني وکړی شي نو تاسو ته مشوره درکوم په تیاره کې د ژوند غوره کولو پر ځای خپل څراغ جوړ او روښانه کړئ راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو باندې څه ناڅه خو ځان سنبال کړ دا د ژوند زرین اصول دي که د ژوند په دې زرینو اصولو باندې پوه شوې نو له ژونده به خوند واخلې او که د ژوند په دې زرینو اصولو باندې پوه نه شوې نو د ژونده خوند نشې اخیستلی همدارنګه
یو مسلمان باید له فقراو سره او مساکینو سره هم ښه سلوک ولري. نن سبا د ګڼ شمېر خلکو اخلاق تجارتي بڼه لري. امیر همغه دی چې د آفریني پر نقطه یې سامعین په ډکه خوله وخاندي. د ده له تشې خبرې سره ټول په ډکه خوله خندا کوي. که چاته شکنځل هم وکړي نو بده پرې نه لګي، خو په حقیقت کې د غلطیانو او تیروتنو حد نه وي معلوم. لکه نن موږ وینو یو صاحب د قدرت او د څوکۍ یا یو مالداره او پولداره انسان چې خبرې کوي نو کم خلک چې د دوی تر مخه ناست دي په ډکه خوله ورته خاندي. که شکنځل هم کوي دوی ورته خاندي، د هغه شکنځل هم په دوی باندې بدې نه لګېږي، او حال دا چې د هغه د غلطیانو او تیروتنو حد هم نه وي معلوم. د دې برعکس غریب انسان هغه دی چې د پوهې نقطه یې حاضرینو ته ګرانه پرېوځي او هغوی د تحسین پر ځای په ده ملنډې وهي. که د داسې کس څخه کومه غلطي وشي نو ټول خلک پرې راغونډېږي او د ده وړه غوندې غلطي هم خلکو ته لکه غر ښکاري. په دې برخه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عادل، له دواړو طبقو خلکو سره یعنی له غني او فقیر سره مشفقانه سلوک کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم داسې نه دي کړي چې هغه غني ته په فقیر باندې ترجیح ورکړي، د غني خبره واوري او د فقیر خبره وانه وړي. محمد رسول الله کله هم داسې نه دي کړي. نو نن زموږ په ټولنه کې امیر هغه څوک دی چې د آفریني پر نقطه یې سامعین په ډکه خوله وخاندي. د ده له تشې خبرې سره ټول په ډکه خوله خندا کوي. که چاته اشکنځلې هم وکړي نو بده پرې نه لګي، خو په حقیقت کې د غلطیانو او تیروتنو حد نه وي معلوم. خو که یو غریب انسان چې هغه څومره بادیانته وي، د الله د حکمونو او د اوامرو پابند وي، هغه چې کله خبرې کوي نو د هغه د خبرو اوریدل سامعینو ته ګران پرېوځي او د هغه د تحسین پر ځای په ده باندې ملنډې وایي. راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق ولولئ، مطالعه یې کړئ، وایورئ، تر څو د ژوند کولو په زرینو اصولو باندې پوه شئ. په دې اړه یوه واقعه اورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای د ظاهر بن حرام په نوم یو بادیه نشین یعنی یو اطرافي او صحرایی سړی و چې هر کله به د خپل کم اړین کار لپاره مدینې منورې ته راته نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د کلي او د بانډې څخه د ډالۍ په توګه کوچ یا پنیر راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د تللو پر وخت دته کجورې یا د مدینې منورې کومه بله میوه د ډالۍ په توګه ورکوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحرایي سره ډیره زیاته مینه درلوده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویل ظاهر زموږ بادیه دی چې له امله یې موږ د کلو بانډو ښه ډالۍ ترلاسه کوو او موږ د ده ښاري ملګري یو چې موږ ورته د ښار ډالۍ ورکوو. دا صحرایي د واجبي شکل او صورت څښتن و. یوه ورځ له کلي څخه را روان شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د لیدلو په مخه د هغه کور ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه و. دې صحرایي سره د تجارت یو څه سامان و، هغه یې له ځان سره واخیست او ښار ته لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې د راتلو په اړه خبر شو نو د لټون په مخه یې بازار ته لاړل. په یو ځای کې په داسې حال کې ولید چې په خپلو خولو کې ډوب و، خو د خپلو سامانونو د خرڅولو لپاره په ګرمه ګرمي کې ولاړ. جامې یې هم خرنې وې، د هغه څخه بوی هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې د شا لخوا راغی او په خپلو مبارکو لاسونو کې راونغاړه.
ظاهر رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه لید چې څوک دی، نو د ویرې له امله یې چیغې کړې ما پرېږده ما پرېږده ته څوک یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان غلی کړ، کش و گیر کې یې سترګې په محمد رسول الله ولګېدې. کله چې سترګې په محمد رسول الله ولګېدې نو راحت شو او ویره ختمه شوه. د محمد رسول الله د مبارکې خیټې سره د دې صحرایي ملا نښتې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خوشطبعي وکړه. د ده په خوا کې ولاړو خلکو ته مخاطب شو او ویل دا غلام څوک اخلي، دا غلام څوک اخلي. دا صحرایي چې د خپل نازکه حال په اړه ښه خبر و، د خوښي په حال کې وویل قسم په الله ای د الله رسوله په ما به غوره قیمت ترلاسه نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په ځواب کې وویل مګر د الله رب العزت په وړاندې ته بې ارزښته نه یې، د الله رب العزت په وړاندې ته ډیر ارزښت لري. نو په دې خبره تعجب نه دی پکار چې د غریبو او مسکینو خلکو زړونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور مایله کېدل. د دې لامل همدغه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره د مینې او محبت څخه ډک رویه کوله. ډیر غریب او مسکین خلک له شتمنو څخه دا شکایت نه کوي چې هغوی د مال په لګولو بخل کوي، بلکې دا غریب او مسکین دا شکایت کوي چې له دوی سره وړه رویه، ښه اخلاق او نرمي نه کوي. لکه نن ورځ چې موږ اکثره مالداران همداسې وینو، کبر په سر باندې اخیستی. ډیر داسې غریب خلک شته که د هغو په شونډو مسکا خپره کړي او د هغوی د عزت خیال وساتي، نو هغوی به د تورو شپو په ترږمیو کې تا ته د رحمت د دعا لپاره الله رب العزت ته لاسونه لپه کړي. ډیر داسې بدزړي او ګنده خلک هم شته که هغوی له دروازو څخه په ډیکو ډیکو وشړي نو بیا هم هغوی څه پروا نه کوي. نو کیدای شي چې ستا یوه مسکا د یو غریب او مسکین په خوله داسې دعا راوړي چې د الله رب العزت په وړاندې تا لپاره د عزت او مرتبې وسیله جوړه شي. مساکینو او فقراو ته په سپکه سترګه باندې مه ګوره، ډېر په درنه سترګه وګوره، د هغوی په خولو باندې مسکا راوله، د هغوی زړه خوشحاله که، ځکه دا ستا مسکا او ستا اخلاق به د هغوی په خولو کې داسې دعا راوړي چې د الله رب العزت په وړاندې ستا لپاره د عزت او مرتبې وسیله جوړه شي. خپلې میرمنې سره، خپلو اولادونو سره، له فقراو او مساکینو سره ښه سلوک کوه، د ښه اخلاق نه کار اخله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل له ښځو سره د ښه سلوک او د هغې د جذباتو د احترام کولو تلقین کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته له اولاد سره د نرمي او رحمدلي د امر کولو په برخه کې داسې ویلی دي من عالی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامة انا وهو وضم اصابعه. کوم سړی چې د دوو جنکیو تر دې پالنه وکړي چې هغوی د بلوغ مرحلې ته ورسي، نو د قیامت په ورځ به هغه په نورو کې داسې راپورته شي. له دې ویلو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې یو ځای کړي، یعنې ما او هغه به داسې راپورته کیږو نږدې به یو بل ته. همدارنګه د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد ته امر کړی او په دې خبرې تاکید کړی چې له مور او پلار سره ښه سلوک وکړي. یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه زما د نیک سلوک تر ټولو احق څوک دی؟ رسول الله ځواب ورکړه ستا مور، ستا مور، ستا مور، په څلورم ځل کې ورته وایي ستا پلار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نارینهو ته د دې خبرې حکم کړی چې له میرمنو سره ښه سلوک کوي، له هغوی سره په ورین تندي مخ کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کس په سختو ټکو رد کړی چې په وړو وړو خبرو خپلې میرمن سره جنګ کوي او له هغې خفه کیږي. یوه ورځ د مدینې منورې ګڼ شمېر ښځو د خپلو خاوندانو په اړه د محمد رسول الله مبارکو میرمنو ته شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له پیښې خبر شو په منبر ودرید، خلکو ته مخاطب شو او ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د کور وګړو ته ګڼ شمېر ښځې د خپلو خاوندانو څخه د شکایت کولو په موخه راغلي وي. دا خلک چې په اړه یې شکایت شوی ښه خلک نه دي. د ابو داود حدیث دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره وویل، د ترمذي حدیث دی، خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې غوره هغه دی چې د خپل کور وګړو ته تر ټولو ښه وي، او زه له تاسو ټولو څخه د خپل کور وګړو او میرمنو ته ښه یم. اسلام مقدس دین خو ښځو ته تر دې حده حقوق ورکړي او دومره احترام یې ورته کړی چې د یوې ښځې د عصمت له امله غټې غټې جګړې رامنځته شوي دي، د وینو نذرانې ورکول شوي، د وینو رودونه وبهېدل او په هره خوا د اسلامي فتوحاتو بیرغ راپاند شو. دا واقعه به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.